د معدې له درد او سوزشه د خلاصون لپاره څو مهمې خبرې. ګڼ خلک به مو لیدلی وي چې د معدې په ناروغۍ اخته وي. د معدې له درد سوزه شکایت کوي، ډېرې دواګانې اخلي، خو بیا یې هم ښه کېدل سخت شي. یو لامل یې ښایي دا وي چې دا خلک پرهیز نه کوي، او بل دا چې سم درمل او کارولو کې ناغېړي کېږي. خو ټول هغه ناروغان چې د معدې د سوزشه څخه شکایت لري، دغه لارې چارې دې وازمایي. اول، د یوې سالمې معدې درلودلو لپاره هڅه وکړئ چې د ډیرو یخو اوبو په ځای تړمې اوبه وڅښئ، ځکه تړمې اوبه د یخو اوبو څخه زیات معده اراموي. همداراز د معدې سوزش هم ښه کوي. دویم، د روغې معدې لپاره ګاز لرونکي څښاک مه څښئ، یا هم باید کم وڅښئ. بیا په تیره کوم چې په بازار کې پلورل کیږي، مثلا د مالټې یا لیمو شربت یا ګازي مشروبات، د دې په ځای په کور کې د میوو طبیعي اوبو نه استفاده وکړئ. دریم، کوښښ وکړئ چې له ډوډۍ خوړلو وروسته زر ویده نه شئ، لږ تر لږه نیم ساعت وروسته له ډوډۍ خوړو ویده شئ. ډاکټران وایي کوم خلک چې له ډوډۍ خوړلو وروسته سمدستي ویده کیږي، خواړه په معده بوج راوړي، ورسره د معدې سوزش هم پیدا کیږي. څلورم، د نشهیي توکو استعمال بند کړئ. نشهیي توکي د نورو بې شمېره زیانونو سره سره د معدې سوزش څو چنده زیاتوي. پنځم، ډیر وزن د نورو ناروغیو ترڅنګ په معدې هم بد اغیزه لري. که چیرې وزن مو ډیر وي، کم یې کړئ. شپږم، خواړه ډیر او په یو وار مه خورئ، ځکه که په یو ځل خواړه وخوړل شي، معده یې هضمولی نشي، چې د زخم سوزش او ډیر درد سربېره نورې ستونزې هم ځان سره رامنځته کوي.